بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله او آباد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. دا وظیفه زما عزتمندو د جمعې مبارکې پر ورځ باندې کول دي. دا وظیفه د سورۃ کوثر یو عظیم الشان مجربه وظیفه ده. زما عزتمندو د جمعې مبارکې پر ورځ باندې یو ټیم داسې دی چې د هغې په باره کې حدیث شریف کې راځي چې په دغه ټیم کې دعاګانې قبلیږي او رد کیږي نه. او بیا چې زما عزتمندو څوک یو بهتر عبادت وکړي او د دغه عبادت نه پس دعاګانې وغواړي، یا څوک د قرآن مجید تلاوت کی، د تلاوت نه پس دعاګانې وغواړي، یا څوک ذکر اذکار کی او د هغې نه پس دعاګانې وغواړي، نو هغه نور هم قبولیت ته نږدې شي. نو دا نن چې زما عزتمندو کومه وظیفه زه تاسو ته بیانوم، دا د سوره کوثر وظیفه ده چې کوم یو سړی د سورۃ الکوثر تلاوت کی او د دې سورۃ الکوثر خپل ځان ته زما عزتمندو ډیر زیات فضایل هم دي. کومه هغه فضایل په دې ویډیو کې بیانو، نو بیا به ویډیو ډیره زیاته اوږدیږي. په نور ویډیوګانو کې ما تفصیلا پای کې د دې فضایل بیان کړی دي، خو لیکن زما عزتمندو چې د دې جمعې مبارک یو خاص عمل دی، نو د دې سره به د ستاسو حاجت چې د کلونو راسي نه پوره کیږي او د ستاسو په زړه باندې دا یو ارمان یو خواهش وي، نو ان شاء الله تعالی الله رب العزت باندې په کامل برواسه سره، کامل امید سره تاسو دا وظیفه وکړئ. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به د ستاسو حاجتونه پوره کړي چې کوم په کلونو کې نه پوره کېده. تاسو به د دې برکات په خپل باندې ووینئ. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعین په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي، دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ علی کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت راکړی دی. د دین علاوه زما عزتمندو کچر ستاسو تعویذونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. زما عزتمندو په سوره کوثر کې الله جل شانه خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم ته تسلی ورکړې ده. کله چې زما عزتمندو د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بچي هغه وفات شونو، کافرانو ورته پیرغور ورکولو او دا به ویل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ابتر شو، یعنی د نبی علیه الصلاۃ والسلام نسل ختم شو. الله جل شانه دا سورۃ مبارکه را نازل کو. الله جل شانه په دې کې فرمایي چې زما پیغمبره ما تاسو ته خیر کثیر درکړې، ډیر خیر می تاسو ته درکړې دی، تاسو د ډیر خیر مالک یې، بس تاسو د الله رب العزت عبادت کوئ، دستاسو دشمنان دی ابتر دی. بهر حال زما عزتمندو دا وظیفه د جمعې موز نه پس کول دی، یعنی دا وظیفه به تاسو د جمعې پر ورځ باندې د مازیګر موز نه پس تر ماښام مونځ پورې کولی شئ. یعنی دا وظیفه به تاسو د مازیګر او د ماښام مونځ ترمنځ منځه کوئ. خو زما عزتمندو که په بل ټایم باندې هم تاسو دا وظیفه وکړه نو کولی شئ، خو بهتره دا ده چې د جمعې په ورځ باندې مازیګر تاسو دا وظیفه وکړئ، ځکه چې ډېر علما کرام فرمایي چې د جمعې په ورځ باندې مازیګر نه الله جل شانه دعاګانې قبلوي، او چې کوم عبادت دي، ذکر اذکار دي، د قرآن تلاوت دی، الله جل شانه هغې ته د قبولیت درجه ورکوي. هر حال زما عزتمندو دا وظیفه و تاسو د جمعې پر ورځ باندې مازیګر کچرې تاسو وکړه نو ډیره بهتره به وي. خو زما عزتمندو دا خبره یاد ساتئ چې دا وظیفه و تاسو 3 جمعې په مخه باندې جاری ساتئ.
او زما عزتمندو داسې یو کس ته چې هغه یو جمعه دا وظیفه وکړه دغه حاجت پوره شو نو هغه ته دویمې او درېمې جمعې کولو ته ضرورت نشته بس پرېږدئ او بیا دا وظیفه مه کوئ دغه رنګې بل کس ته دویمه جمعه باندې دا وظیفه وکړه یعنی دوه جمعې په مخې وکړه نو دغه حاجت پوره شو دغه مقصد ضرورت تر سره شو دغه رنګ زما عزتمند یو کس ته هغه دا وظیفه په دویمه جمعه باندې وکا نو په دویمه جمعه باندې داغه ضرورت پوره شو داغه کارو شو نو بیا دریمه جمعه باندې ضروری نه ده چې بیا دا وظیفه وکي بس بیا دا وظیفه پریږدي خو زما عزتمند تر کومه پرجستا سو کار نه وی شوی نو درې جمعه په مخه باندې وتا سو دا وظیفه او دا عمل وتا سو کوي او زما عزتمند یو کس ته هغه یو جمعه دا وظیفه وکړه دته د دې اثرات ښکارا شول څه اسباب ورته په نظر باندې راښکارا شو خو د کار لا تر اوسه پورې نه دی شوی د ضرورت لا تر اوسه پورې نه دی حاصل شوی نو دی به دوه جمعې او درې جمعې په مخه باندې دا عمل جاری ساتي ان شاء الله تعالی ضرور به الله جل شانه دا ټول کارونه برابري او زما عزتمند او اعظم وظیفه طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانوم طریقې دا زما عزتمند چې تاسو به صحیح طریقې سره او د شردامو کوي او بیا به د ټول نه پیله اول نمبر به تاسو یو لس پیره درود شریف وای خدا چې درود ابراهیمی وای د دینه پس به زما عزتمندو بسم الله الرحمن الرحیم سره به تاسو ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر دا سورته مبارکه به تاسو وای دا به زما عزتمندو تاسو 786 مرتبه او 180 پیره به تاسو دا اولولای کچره تاسو ته آسان او ټیم در سره ډیرو نو بیا به هر پیره بسم الله الرحمن الرحیم به ان اعطیناک الکوثر سره یوځای وای اګه ټیم کم او مختصر نو بس لومبي زلبانه سورته مبارکه سره بسم الله وای او بیا بغیر د بسم الله نه 786 مرتبه پورا کړئ نو دې طریقې سره زما عزتمند تاسو به د سوره کوثر د وظیفه کوي بیا به اخره کې یو لس پیره درود شریف وای او بیا به د دعا د پر لاس پورته کوي ان شاء الله تعالی امید لرم چې حاجتونه د استاسو ها مقصدونه استاسو ها خواهشات چې په کلونو کې نه دي پوره شوي ان شاء الله تعالی د دې وظیفه سره به الله رب العزت پوره کړي زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو د وظیفه مډه زیاته خوښ شي وي که ویډیو مو خوښ شي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي ګمتا سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ د الله